سلامونه. په سترګو کې به تاسو ته بېخوبي یا ستړوالی ښکارېږي، نو وجه دا ده چې د ډنګي علاقایي وبا بیا راغلې ده. هغه خبرې چې موږ تاسو ته بار بار کوو چې یاره د ماشو نه به ځان څنګه بچ ساتئ، ماشي چې کوم اوبو کې بې سره پاتې شي په هغې کې نور پیداوار کوي، یا ماسپل استعمالوئ یا چې کوم دی نټ استعمالوئ، هغې باندې تاسو هسې هم عمل نه کوئ. او بل طرف ته که حکومت مونږ واخلو نو هغه اسلام آباد ته روان شه او لاهور ته روان شه او چلو اسلام آباد چلو، هغې هم بېغمه دي. خو ډېر خلک ډېر زیات پریشانه دي او هغوی ته چې ډنګي وشي نو ټول د ټرشري کیر هاسپټل ته ځي. بېګا انتهایي رش و او په سوونه مریضان صرف او صرف د ډنګي چې کوم هغه د تبه ده د هغې د وجې به ایمرجنسي ته راتلل. خو د بده مرغه داسې خلک په هم راتلل چې یاره هغه به د دیر نه، د سوات نه، د لرې لرې علاقو نه پېښور ته راغلل، بیا به هسپتال ته ورسېدل د شپې په 2 بجې 3 بجې 4 بجې باندې، چې موږ به یې د سپینې وینې یا پلیټلیټس چې کوم مقدار یې به مو کتل نو 80,000 80,000 یا 80,000 به او هلته کې به ډاکټرانو یا هغو ریفر کړی چې یاره تاسو سنټرل هسپتال ته لاړ شئ، پېښور ته لاړ شئ، غټ هسپتال ته لاړ شئ. دا صرف زموږ د هسپتال حال و، د نورو به کیدای شي د دې نه هم خراب حالت دي. نو زما په خیال چې خلک بیا په کول غواړي چې یاره په ډنګي وبا کې په ډنګي تبه کې تاسو له څه کول پکار دي. ټول لومبې په دې کې به بالکل یریږئ نه، د خطرې خبره نشته. لکه مورټیلیټي ریټ یعنې د مرګ چې کوم امکانات دی ډېر زیات کم دي، د 1% نه هم کم دي. خو دا ده چې کم خلکو ته داسې خطرناک علامات راشي نو هغه له بیا خامخا هسپتال ته تلل پکار دي. عام خلکو له په سوونو په زرګونو خلکو د ډنګي کې دې مطلب دا نه دی چې یاره دا ټول به مري یا به دی خرابېږي یا به دی هسپتال ته ځي. که چاته هم د ډنګي تبه راشي په دې ورځو کې ورسره دردونه یې په ملا باندې درد یا ډېر زیاته تبه نو پکار ده چې یو د ډنګي ټسټ وکړي او د هغې سره اولنی لومبی ټسټ CBC چې کوم ټسټ یادې کوي او په خپل د سپینې وینې په مقدار یا په پلیټلیټس باندې نظر ساتي. که چېرته دا د 50,000 نه په ښکته راځي نو بیا پکار ده چې چېرته نږدې هسپتال یې هغه ته خامخا لاړ شي او په دغه کنډیشن کې بیا ورسره چې کوم د لیور LFTs ټسټ دی یا الټراساونډ دی یا PTINR د وینې نروبوالی چې دی هغه ورسره هم کوي، ځکه چې ډنګي مختلف قسم داسې کمپلیکیشن پیدا کولی شي. ډنګي هیپاټایټس کولی شي، تاسو د اینې زخم جوړولی شي، انکفلایټس کولی شي، دماغو زخم جوړولی شي، نور د وجود مختلفې حسي اندامونه خرابولی شي. او د ټولو خطرناک چې کوم هغه هیموریجیک فیور وي، ډنګي هیموریجیک فیور وي، پای کې دا یاره ستا په وجود باندې شینوالی پیدا شي، په دې کې دننه بلیډینګ چې سټارټ شي شینوالی پکې پیدا شي او انسان پکې ورو شاک ته ځي. نو که په چا کې دا نښې وي چې بلډ پرشر ډاون کېږي په ډنګي کې او دغه په وجود باندې شینوالی شنې شنې نښې راشي یا د پوزې نه وینه روانه شي یا په دې خوله کې وینه روانه شي یا په بل ځای نه وینه روان شي یا چې کوم دی بېهوشي پرې راشي یا پرې سر چورلېږي نو پکار ده چې دی خامخا بیا هسپتال ته لاړ شي. خو عام خلکو ته هسپتال ته تل نه دي پکار، ځکه چې هسپتالونو کې بیډ هر څه دومره فل دی او د ډنګي سره چې تا ته بیا یو دویم انفیکشن وشي هر څه ګندلي نو هغه ډېر زیات تاله خطره درکولی شي. په خپل CBC باندې نظر ساتئ، CBC ټسټ په 2 ورځ یا روزانه بیا خامخا کوئ که تاسو ته ډنګي وشي او په خپل پلیټلیټس نظر ساتئ. او که چېرته هغې پلیټلیټس مقدار هم ډېر زیات کمیږي نو بیا لیور ټسټ شو، PTINR شو، الټراساونډ شو، دا کوئ. د ډنګي داسې څه علاج نشته، که تاسو هسپتال ته هم راشي علاج نشته، صرف چې د ډنګي د وجې کم علامات پیدا کېږي د هغه علاماتو موږ صرف علاج کوو. لکه په تاسو باندې تبه راشي نو تبې علامات علاج به درله کېږي. که تاسو ته ګردې فیل کېږي د ګردې د هغې علاج به درته کېږي. که خدای مکړه ستاسو لیور یعنې اینه مو فیل کېږي د هغې علاج به درته کېږي. یا که وینه مو ډېره ناروبه شي د هغې علاج به درته کېږي. یا که پلیټلیټس هم د 10,000 نه راکم شي نو بیا به درته پلیټلیټس کېږي. نو دا ټول د هغې د علاماتو علاج دی، د ډنګي خپله اوسه پورې څه علاج نشته. که تبه در باندې راځي نو په کور کې تاسو پیناډال ګولۍ 2 اچولی شئ او که ډېره زیاته تبه یو پیناډال نه شئ خوړی یا در باندې هغه الټې راولي نو تاسو پیراسټامول انفیوژن لګولی شئ په کور کې د ډاکټر په وینا باندې، د خپل چې تاسو کوم فیملی فزیشن د هغه په وینا باندې تاسو په کور کې لګولی شئ. 5 نه اخله 6 پورې تاسو په ورځ په 24 غنټو کې هغه لګولی شئ سیف. خو ډېر زیاتوئ به ځکه نه چې الریډي ډنګي هم په لیور باندې نقصان ورکوي او پیراسټامول هم بیا په لیور باندې یعنې ستاسو په اینې باندې نقصان ورکولی شي نو ډنګي هیپاټایټس امکانات بیا نور سیوا شي. نو 5-6 پورې تقریبا دا سیف راځي په ډنګي کې. هغې نه علاوه په ډېر هسپتالونو کې به لږ ډېر سټیراید هم ورکوي خو هغه به تاسو د خپل ډاکټر د مشورې نه بغیر نه کوئ. ډېر خلک پاپایا پلانټ چې ورته وایي یا پپیتا چې ورته وایي د هغې هغه ایکسټرکټ چې کوي د هغې جوس چې کوي هغه وایي چې د پلیټلیټس یوه کوي څه داسې ساینټیفیک پروف یې نشته.
خو که پلاسیبو افیکټ یا که چاته فایده ملاویږي نو هغه استعمالولی شي، څه خاص نقصانات یې نشته دی. د هغې مختلف شربت هم راوتي دي په بهر ملاویږي، نومونه یې ځکه نالو بیا به خلک وکړي چې برانډ پروموټ کوي، نو هغې هم استعمالولی شي، نقصان یې نشته، فایدې زه سچ ځکه نشم ویلی چې ساینټیفیک پیپر یې پکې نشته. نو د خپل ځان خیال وساتئ. که تاسو چېرته هم چاته ډنګي وشي نو پکار ده چې هغه په چې کوم دغه وي نټ وي د ماشونه پې بنده بچ کېږي، هغه په هغې کې اوسي یا په جدا کمره کې اوسي یا ماسپل استعمالوي چې دغه ماشي راشي او دی وچي چې بیا بل څوک وچي نو نورو ته هم هغې امکانات ډېر زیات سیوا شي. دغه ماشي خاص کر په سهار ټایم کې، په ماښام ټایم کې دا نیمه تیاره چې په دغه کې زیات تر چې چل کوي، او دا چونکې درانه ماشي په دې کې دننه جراثیمي نو دا د لاندې د خپې او دا ځایونه ډېر زیات چیچي، نو د دې احتیاط خاص پکار دی. او د دې نه علاوه داسې اوبه مه پرېږدئ چې هغې کې ماشي راځي او بچي پکې راوړي، بې سره اوبه مه پرېږدئ، وړې وړې ډنډانې چې په خپل کورونو کې سپری وکړئ، د ماشي په علاقو کې سپری وکړئ. لکه ډېر کارونه داسې چې په دې کې موږ د حکومت نه هم ګیله نه کوو، د انجوز نه به موږ ګیله نه کوو، دا زما ستا مسلې دي، په خپله به یې حل کوو. کوس حکومت په دې مسلو باندې اخته شوی دی یا علاج نشته، د ډنګي علاج نشته، نو دا موږ څوک بلیم کولی نه شو. په کار دی چې کوم کارونه موږ کولی شو د هغه خو په خپله باندې وکړو. نو دا یو څو اقدامات دي، په دې باندې عمل وکړئ. خو که په چا پکې بلډ پرشر بالکل کمیږي، د چا باندې وینه راماتېږي په خوله باندې، په پوزه باندې، یا یې بدن شین کېږي، یا یې پلیټلیټس کاونټ د 100,000 نه لاندې راپرېوځي، د 50,000 نه لاندې راپرېوځي، یا یې په الټراساونډ باندې په بدن کې اوبه راشي، نو پکار ده چې دا بیا خامخا هسپتال ته راشي چې دغه کمپلیکیشن مانیج کړی شي. نور په ډنګي کې د هاسپټالایزیشن ډایرکټ څه هغه نشته، او نه د دې داسې ویکسین شته، نه څه علاج چې تاسو ته وکړي. د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل مشرانو کشرانو خیال وساتئ، د ماحول هم خیال وساتئ. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.